حکمتونو نه خبره. ولا تنكحوا المشركات، دا شپږم حکم پکور کې به مشرک خزا او سړی نه عقیده د شرک بر ساته کني هغه کور بیا سمې نه خوري. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، او نکاح کې مال مشرکان خزه تر دې چې ایمان وروړي. ولا ابتم مؤمنه، او خامخا وینځ مؤمنه خیر غردا من مشرکه، د مشرک آزادنا. ولو اعجبتكم، اگر که حیران کی مال او جمال تاسو، داغه مال او جمال تا حیران کی، خیستم دا مالدارم دا، خو کی دې د شرک دا. الله وی دا مکوا وین ذوق خدا مکوا چې مؤمن را. ولا تنكحوا المشرکین، او مشرکان لا پنکا کې مور کوي لور خورا حتا یؤمنو تر دې چې ایمان وروړي. ولا عبد مؤمن، او خامخا غلام مؤمنا خیرون ډیر غره دې من مشرکین، دا ذات مشرک نا. ولو اعجبکم، اگر که حیران کی تاسو مال او جمال داغو، خیستم ډیر دې مالدارم دې بنگلی دی گاڑی ارسو، او ستا لور خورغاړي الله وی ورنه کې ولا هغه مرای غلام چې سې نشتاغله ورکه خدله مور کوا. ولې اولئک دا کسان يدعون الى النار، دیرا بلی خلق ورتا بس کا ورتا زین ورکو لگا ا مشرک دې تابم ځان سره مشرک کی. والله والله پاک يدعو الى الجنه، را بلی خلق جنت او بخنه تا پخپلو کم. ويبين آیاته، او بیانی خپل آیاتنا د خلقو لپاره، د دې لپاره چې دین نصیحت والی. ويسالونك عن المحيض، وم حکم کور کې با ګنده خزنه ساته پلیت خزا، لکه څنګه چې حلال خزي خو چې هیڅ راشي نو هغه بیا حرام شو پتا هیڅ دوران کې. نو دا شان عام جن کې با زبان درازه بد اخلاق خزه پکور کې نه ساته، اما دا زینو کې ودونه کوي. ويسالونك ديستان تپوس کی عن المحيض، فبارد حیض کې. قلت وتوایا هو اذن، دا گندگی دا یو بیماری دا د زنانو. فاعتزلوا النساء، نو جدا شه د خزنا فی المحيض په حیض کې. قرآن وسره ګناه ده په دغه دوران کې. نور داغي دلاس چې ډوډۍ پخلی نور رب سے جایز دي، سیوا اسنو کل شیء الا النکاح په حدیث کې راځي. حیض والا زنانه سره نور رب سے جایز دي سوا د جمانا الا النکاح، نکاح په معنی د جما. ځکه چې نسوارا يهود چې دینو دی به حیض والا زنانه په کمره کې بند کړه او په سوري کې به وته ډوډۍ پخکړې وروشته چې دا خروي به دا پلی تر ګنده، او نسوارا او بباک نکو په حیض کې بم زنانه سره ملاوي دي. اسلام معتدل دین دی، هغه وې چې دا داسم ګندنه چې کنيزان نه ختم کې کټه کې، او داسم باک نه چې لکه څنګه نسوارا په کې اړو سباک نه کی. او فاعتزلوا النساء، پډړ شه د خزنا فی المحيض په حیض کې. حضرت شیخ القرآن د پنځیر نور الله مرکزه هغه وی په ما باندې اوله فتوا د معتزلی لګیدلې و. بما چې دا خبره شروع کړي نو دلته مشهور کړ خلکو چې د معتزلی دي. نو دې یو پیرا په گاډي کې تلما او ما سره په سیټ باندې یو مشر سړی ناسو، خو یې غم داسې لکه خپوه سړیو. وی خبره کې دین وی چې پوه شي چې دا هغه ده. نو ما ته وی چې یخانه ته کله معتزلی شوی، وی ما ته چې کله پتا سو باندې حیض راغ نو زه معتزلی شوم. نو هغه حیران شو چې په مونږه حیض راغې. نو ما ته چې او کنه ته خو پوهیږي او خياره قرآن کې دینه فاعتزلوا النساء فی المحيض، جدا شه د خزونه کله چې پاغي حیض راشي نو تاسو باندې د کفر او شرک او بدعات او حیض راغله ګندګی ده. نو زه خود تاسو نه پډړ شم معتزلی شم. دا الزامی جوابی ښا، دې ته الزامی جواب وي چې دا زه خبر وکړم چې هغه لا جواب شي. الکه په ما باندې د معتزلی فتوا ولې لګاوې؟ نو هغه سره خو حل وکنه. هغه په خزو چې حیض راشي نو الله خاوندانو ته وی چې جدا شه ته، نو پتا سو پښتنو حیض راغله د شرک او بدعات نو خود تاسو نه جدا شوما. فاعتزلوا النساء فی المحيض ولا تقربوهن، من ذکرګې دي تا د جما د پارا حتا یطهرنا تر دې چې دی پاک شي. کم سے کم 3 ورځې زیاده سے زیاده لس ورځې د فقہ کتابونو کې راځي. فاذا تطهرنا، نو کله لس ورځې نو سیوا ویني نو بیا به زنانه مونږ کې روزه بوم نیوي، هغه بیا استحاضه د بیماری ده. او کله 3 ورځې نو مخ کې بیماری ختم شوه نو دغه منځونه بوم زنانه کې دا استحاضه وا، په دې کې معاف نه دي.
او درې ورځې پورې وا سلور 15 شپږ و ته نه لس پورې ورسېدا نو دې دوران کې وته مونږ معاف دي او روزه به بیان نیو ځکه مونږ معاف ته بیان نکي لیکن روزه چې نو دا په کال کې او پیر راځي کنه نو دا دومره تنگسیا نه ونو روزه به نیوي فاذا تطهرنا ارکل چې دی خې پاک شي او ځان پاک کی فاتوهن نورات لکوي دیتا من حيث امركم الله دکم دنه چې الله تاسو ته حکم کړی دی ان الله بیشک الله پاک يحب التوابین محبت کی توبه استن کو سرا کستان سګنا شوی نو بیا توبه وباسا ويحب المتطهرين او محبت کی ځان پاکون کو سرا نساؤکم حرث لكم اتم حکم بی بیان چې تاسو نکاحونه کوي نو مقصد د تاسو دای چې د سنت ژوند کوم د پیغمبرو نو بیا الله بدل بچی درکې نو کور بدل خوشاله او کستا پکې دغه نیت نه نو بس بیا دغه مسلې به دا چې نن سبا اکثریت خلکو ته دینو نساؤکم خذستاسو حرث لكم زینا د فصل لستاسو تاسو لته الله اولاد درکې فاتو حرثکم رات لکوي زید فصل خپلتا ان شئتم ان پمانه کیفره کیف شئتم پسنګ طریقه چې تاسو خو خی دا د يهودو په یو طریقه را دو چې غریب وي ا ماشوم کګو سترګوله پیدا کیږي چې کله جما سړې د بل طرف نشانه وکي الله فرمای داړو څه خبره نه را کیف شئتم څنګه چې تاسو خو خی خو زید فصل مختا کوي وقدموا لانفسکم او مخکې کې صحیح نیتونه د خپل فائدې لپاره الله نه سوال کوي چې الله بی می وکړه مال د دینه نیک اولاد را کې زما نسل په جاری او ساتي دا اوکه واتقوا الله د الله نه یریږي وعلموا او پوښی انکم ملاقو چې بشک وتا سبدغ الله ته مخامخ کیږي وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته ولا تجعلوا الله نهم حکما فکور کې بد الله د نوم قدر کوي په نس خبره باندې قران ناغستل او ډبوله چې ما دا قران وی کما دا خبره کړي زما د په الله قسمی زما د په الله قسمی دا بلا قسمونه الله فرمای زما دا نوم د داسې بس به پیسو مونته خو چې کش کېږي نو دا الله نوم اسب بیزته را پاره مې استعمالوي په کم کور کې چې قسمونه ډیر کېږي هغه کور کې امن ني ولا تجعل الله مگر زوی نوم د الله خردوتن نشانا لایمانکم د خپل قسمونو ان تبروا دا چې تاسو بني کینه کوي چا سره خو کې کنه نو هغه ته بد شي ځکه ډیر خلک داسې دي چې تاسو سره خو کې نو غیبه سره خکی نو چې دې خو کې نو هغه سره بدو کې نو دی وی زماره په الله قسم یې کړ دینه پس ما چا سره خو کړو نو الله فرمایي و ظالما زمانم دې پکې استعمال کړي نیکی بنه کوما دا قسم به ماته الله وی نیکی کوا او تا الله مخ ترا واست چې نیکی بنه کوما د یو کس د وجنه تا ټول مسله جوړ کړه وتتقوا او پرهیزګاری بنه کوي پرهیزګاری نو چې څوک ور پورې وخاندي الکه دا بډې ډېرې برکړې نه دي نو دې کته کې زماره قسم یې کما بیا دا بډې برکړه کنه الله فرمایي ظالما پرهیزګارې د وجې زمانوم پیش کو مات کدا قسم هو وتصلحوا بین الناس او روغ بنکوي د خلکو په مینس کې یا خلکو مینس کې راشي دا د مشرانو له الله بد توفیق ورکړي کني ډبه د لستړي کې ډو دواړه غاړي نو باز لکه زماس لنډپاري کنه صبر پکې نه نو یرا زماره قسمی کما بیا چارو غوکړه نو الله وی دادی ولوي ظالما زو امرو وکوا ته زمانوم د پیش کې روغ بنکوما د دې سيزونه چې قسم خره دا ماته وې هغه کار بکوي او دا غي فدیه و بیا کفاره به ورکوي والله پاک سمیع او اوریدون کړي علیم او په وده نو بعد خلکو اسه بداسه دغه شوی کنه والله کدا چلی والله مالک سمی د مالک سمی هغه دړل نه خو بد په دې خلیص عادت جوړ شوی دی نو په دا قسم باندې ګناه نشتا عادت نه دی خو کفاره پې نشتا لا یؤاخذکم الله ننستا صلی الله پاک باللغو فی ایمانکم فبی فیدی قسم استاسو ولکن یؤاخذکم لیکن نستا بما کسبت پاغا چې کسب کړي قلوبکم درن استاسو پکستا خپوي او په یو شی غلط قسم وخړو دته یمین منعقد وی په دې باندې الله نیوی یمین منعقد دته چې مونږ وای چې دا کار باندې کوم قسم دی یا دا کار به کوم قسم دی کنه درې قسمه قسمونه لغوا منعقد او غموس
فلغو باندې کفاره نشتا، نه دنیایي سزا شته نه اخروی. یمین منعقد چې دین او اکرمات کو نو کفاره به ورکه، د آخرت سزا پې نشتا. کمات دې نه کو نو بس ټیک ده. غموس چې ده پاغه باندې کفاره دنیایي نشتا او په جهنم کې غوپه پکشته. غموس هغه قسمی چې یو کار ستا په مخ کې یو شان شوی او ته قسم خو بل شان بیان کې، نو دا غموس ته، دا نه په توبه معاف کیږي، نه په استغفار او نه په کفاره باندې. دا سړی وا په جهنم کې غوپه خوري. غموس وی غوپه تا. زمونږ اکثر خلک قسمونه داسې خوري، وګوره هغه په کفاره نه معاف کیږي. بیا خو دا په کفاره ورکم، غموس په کفاره نه معاف کیږي. دا غي سزا او خرويشتا. او منعقد چې کم ده ته وی چې یرا زماره قسمی چې زبا پلان کې کار نه کوما، جایز کار نه قسم خوړو نو می کوا. او که جایز کار نو حدیث کرا دی یا قسم مات کا، کفاره ورکا هغه جایز کارو کا. او کنه صدا سے عام کاری نو ٹھیک نه بس قسم ماتو نو پتا سے کفاره بیا نشتا. لیکن نستاسو بما پاغ قسمونو کسبت قلوبکم چې کسب کړي استاسو زړونو. والله غفور حلیم، او الله بخون کې صبرناک دی. للذین لسم حکم مسله د ایلا. ایلا ستوي چې یو خاوند د خزنه قسم خوري چې زب کور ته ناراضم، زما د قسمی زب کور ته ناراضم، جنگي شي یا څه مسله راشي. نبی علیہ السلام د بیبیانو نه یو میاش ایلا کړي وا، نو دې بیا کور ته ناراضي. دا د خزنه قسم خورل دي. نو یاد ساته دې کې لک تفصیل ده. کچری دا وخت مقرر کړي پکې چې زبا قسم دې کا کور ترالم او د سلور میاشتې یاد کړي یا سیوا د سلورونه. نو هغه ځان له حکم ده، او ګر سلورونه کم یاد کړي نو هغه ځان له حکم ده. او کټه به اړو یاد نکو نو دا غیم خپل حکم ده. چې کم سړی وي قسم دې کزه سلور میاشتې کور ترالما او دې سلور میاشتې کور ترا نه غه، نو سلور میاشتې چې پورا شوه نو په د باندې خزه طلاق شوا، طلاق باین شو. کدی بیا خد سره تعلق دی وړي نو نکاح به تازه کی، مہر نکاح گواهان دغه بس بیا نوې واده وي. کجره دغه سلور میاشتې پورا کړي دا شان د سلور نه سیوا قسم یې خړلو او بیا سلور شوه نو بس په دغه خزه طلاق شوا، باین باندې طلاق باین، یعنی بیا به نکاح تړي. او کدر سلور میاشتو نه کم موده یاد کړي وا نو بیا کاغه موده پورا کړه نو په نکاح یې سر نشتا او بس قسم یې پورا کړو کفاره کوم نشتا. او کده یاد کړي سلور میاشتې وي او دې میاش پس دوا درې میاشتې پس یا سلور میاشتو کې یو ورځ کم وا او دې کور تراغه بیبي سره میلاو شو نو په نکاح سره اثر نه ورځي، نکاح بحال لې قسم مات شو کفاره به ورکی. دا شان د ټیم نه دی یاد کړی، خو قسم یې وخوړ چې کور ته باندې راځم نو که سلور میاشترا نه غي نو خزه په طلاق شوا. او ګر سلور نه مخ کې راغې نو قسم مات شو کفاره به ورکی او په نکاح باندې اثر نشتا. خزه په خزرا. للذین د پاره دا کسانو یؤلونا چې قسمونو کې من نسائهم د خپل خزنا تربصو انتظار کول دی اربعه اشهر سلور میاشتې. فینفاؤ کچردی واپس شو فین الله غفور الرحیم، بیشک الله بخون کې مهربان دی. وین اعظم الطلاق او کدو اراده طلاق کړي وا فین الله سمیع علیم، بیشک الله اوریدون کې او په وده. کچرده دا قسم کله خړو او د پړ کې دا او چې دینه به اخلاص یم نو بیا غره طلاق واقع کیږي. دغه اراده باندې خبره ده. او کنا غټیم کې د طلاق لړکه سنو خو بس سره غسې نه وې چې زه به دې کور ته نه راځم، د طلاق لړکه سنو تیر شوی نو بیا ټیک ده. والمطلقات خبره د طلاق شروع شو نو اکثر پورونو کې طلاق کېږي، دا یو لسم حکم ده. او معاشره اکثر د دې لاس ګډوډيږي، حالانکه په جایز کارونو کې د الله ناخوښه کار چره دا طلاق ده. جایز ده خدا الله خوښ نه ده. جایز کړي دی نه ده چې تاسو کورونه پیروان نشي، دشمنی جوړ نشي. انو مونږ سکو زمونږ دشمنی په طلاق جوړ شي. ها الله پاک طلاق جایز کړي دی لره چې تاسو رشته په ختم نشي. نو زمونږ پښتنو سره روایت دي
چې چا لور خور طلاق شي هغې سره غم خادي بیا ختم شي که نه. الله چې د کوم څیز دپاره جایز کړو نو هغه مونږ نه کوو، نو سبا به په قیامت کې الله ته څه وایو؟ چا تپوس وکړي چې ما خو طلاق دې له جایز کړو چې ستاسو تعلق ختم نشي، نو چې تاسو د طلاق نه پس تعلق ختم کو نو ما ته اوس وضاحت وکړئ د طلاق فایده څه وه. دا وړې خبرې نه دي، ښه دا به ټولې هلته تپوس کېږي. والمطلقات طلاق شوي ښځې یتربصنا، طلاق درې قسمه دی یاد ساتئ. رجعي هغه طلاق چې پای کې خاون بیا ښځې سره بغیر د نکاح تازه کولو نه میلاویدی شي، ایت رجعي وي واپس کېدل. او دویم باین هغه طلاق چې هغه وشي نو ښځې سره به بیا هلې میلاویږي چې څو بیا نکاح مهر ګواه نفس کړي نه دي. او دریم مغلظ، بس بیا پکې دا اختیارات نه، هغه ښځه مکمل د دن آزاده شوه، د ده ورسره نکاح کول بیا حرام دي تر هغه وخته چې څو هغې بل چا سره واده نه دی کړی او هغه بل سړي ورسره میلاو شوی نه دی او هغه په خپله خوښه بیا طلاقه کړې نه ده، نو تر هغې دا ښځه په دې ټوله دنیا کې په دې سړي باندې بیا حرام ده. نو دې آیات کې د طلاق رجعي باس دی. والمطلقات او طلاق شوي ښځې یتربصنا انتظار کې بساتی بانفسهن خپل ځانونه ثلاثه قروء درې حیضه د هغې عدت دی. دې دریو حیضو کې به پته ولګي که د دې خاوند نه د هغې په ګېډه کم بچی و نو دا بل چا سره واده نشي کولی تر هغه وخته چې څو دا بچی پیدا شوی نه دی، او که نه د دې په ګېډه بچی نه و نو بس د دې عدت ختم شو. درې حیضه پس دا چې پاکه شي نو دا بیا بل چا سره نکاح کولی شي. طلاق رجعي په واضح الفاظو کې ښه یو سړی خپلې ښځې ته صفا ووایي چې ته په ما طلاق یې، ته ما طلاق کړې، نو دا رجعي دی. که یو پیری ووایي نو درې حیضه کې ده ته اختیار شته د واپسې. ولا یحل لهن او که نه درې حیضه کې د رجوع نه کړه نو طلاق رجعي بدل شي په طلاق باین کې. بیا که دې ښځې سره نکاح کړي نو سره نو به هغه خبرې کې ټولې. ولا یحل لهن او ندی حلال دې ښځو لا ان یکتمنا چې دې پټ کړي ما هغه خلق الله چې الله پیدا کړي دي فی ارحامهن د دې په ګېډو کې. دا درې حیضه ولې مقرر شو؟ هسې نه د دې مخکې خاوند بچی د دې په ګېډه یي نو درې میاشتې خو پته نه لګي د زنانه که نه، نو الله زنانه ته وي ګورې که ستا په ګېډه بچی و د هغه زوړ خاوند نه او تا پټو ساتو نو الله وی قیامت کې به تا نه تپوس کومه، ځکه پردې بچی دې بل ځای ته وړه که نه، هغه دې بل ځای واده وکړو نکاح وکړو نو بیا خو هغه پسې حسابېږي که نه. او دا شان حیض به هم نه پټوی چې حیض لا درې نه دي پوره شوې او ټیم پکې لایي او دا وي چې بس زما حیض بند شو نکاح ته یې تلواري که نه، نو الله فرمایي دا تپوس به بیا د دې ښځو نه کومه. ان کننا کچری دی یؤمن بالله چې ایمان لري په الله والیوم الاخر پر ورځ د آخره وبعولتهن او خاوندان د دې احق بردهن زیات حقدار دي د دې په واپس کولو فی ذالک په دغه درې حیضو کې دنه په دغه موده کې ان ارادو اصلاحا کدی اراده لري دروغې که دروغ اراده لري او که نه لري او چې د ښځې ته رجوع وکړه دا کیک اتفاقي دی احترازي نه دی. اشاره پکې دې طرح چې خیر دی رجوع ورته کوې نو په ښه نیت ورته رجوع وکړه، هسې که ورته بغیر نیت ښه نیت هم د رجوع وکړه نو بس طلاق. وګوره یو حساب شو ښه په ژوند کې یو حساب شو په ټول ژوند کې د رجعي او د باین صرف درې اختیار دي، درې خاوند سره که دوه رجعي یې ورکړو نو د سره بل نشته، که په درېمې رجعي ورکړه نو مغلظ شه بس د ده نه ووته. بیا باین هم په ټول ژوند کې دوه پیرې کېدی شي، په درېمه مغلظ شي. یو رجعي دوه باین، دوه رجعي یو باین، داسې هم خاوند سره صرف دوه پیرې اختیارات شته د طلاق. که په درېمې په ټول ژوند کې هر کله ورکړو نو بس ښځه له ده اختیار نه بیا وتې ده، بیا نه په نکاح تازه کولو کېږي او نه په بله طریقه. خلکو خو بله طریقې جوړې کړي دي که نه، خو په هغې حلالېږي نه. ولهن مثل الذي او د دې ښځو د پاره حقونه دي په خاوندانو مثل الذي په شان د هغه
علیهن لکه پدې چې د خاوندانو حقونه دي بالمعروف د شریعت مطابق. زمونږ دین کامل دین دی، د خاوند حقونه مشته خو د ښځې مشته. نو بعض خاوندان د ښځې حق نه مني، نو هغه دې آیات خلاف دي، او بعض ښځې د خاوندانو حق نه مني، نو هغې د دې آیات او د نساء د آیات خلاف دي، او دا فیصلې به ورسره الله په قیامت کې کوي. نو چې دا ووایې چې د ښځو حقونه دي څنګه چې په دې حقونه دي، نو دا بعض ښځې مخکې کومې چې مونږ یاد کړې، نو هغې میدان ته راوځي وی وګوره مونږ نه وایو چې زمونږ نه بغیر کار نیمګړی دی، نو مونږ خو وایو چې الله ښځه او سړی دواړه دنیا چلوله پیدا کړي دي. نو بیا وی زمونږ په حکومت کې هم حق شته که نه چې سړی حکومت کولی شي مونږ به هم کو. نو الله فرمایي نه، دا خبرې ونه کوئ. وللرجال او د سړو دپاره علیهن په دې ښځو باندې درجتون غوروالی دی. خبره یې ور واپس کړه چې دا د دې دا مطلب نه دی چې تاسو راوځئ او بیا تاسو وایئ چې مونږ هم حکومت په چلو څنګه چې سړي چلی. نه نه، دغه کار د سړو دی. وللرجال علیهن درجه، الرجال قوامون علی النساء. نو چې وللرجال علیهن درجه، سړي غوره دي د ښځو نه. نو چې یو ښځه منسټره کېدی شي او سړی، نو په دې آیات عمل وشي. بیا ښځې سړي کې څه فرق دی؟ هغې سپاره کوم رانغی، هغې سره هم پروټوکول د سره وي، هغه چې څنګه ډر کوي داسې دام کوي. نو بس آیات خو په ځای پاتې شو، وللرجال علیهن درجه، په دې خو عمل ونه شکل. نو په دې به الله نه خفه کېږي چې ما وی چې سړی غوره دی او تاسو چې دی نو غوره نه کو. او دا خو دغه دور دی، او دا خو داسې دور دی. کم دور دی؟ یو کرونا علاج نه سندانانو له ور دي نه ډاکټرانو له. څو میاشتې وشوې او ټول اخته دي، نو څومره انسان به څومره ترقي کېږي. چغې وباسي که 2 میاشتې نور وچلېد، نو ورلډ بینک او آی ایم ایف والوي بس کې به نو دغه شان خیر ته. نو مونږ وایو تاسو وایئ چې دنیا دوره ترقي کړې ده او دې څیزونو ته ضرورت نشته. زه اوس یې راټینګ کړی که نه، دا خو الله له عام عذاب نه راولي، دا خو هغه له عام عذاب نه راولي. دا خو هسې مونږ ته کله کله یو دغه وښي، یو هسې معمولي غونته بسر کې راته وښي. که عام یې راوسته مجال شي که څوک هم څه وکړي. ښځې وی دا سنسي دور دی او ترقی دور دی، په دې کې وی دا خبرې نه، دا 1400 کاله مخکې وې. نو حافظ صاحب دی الله وبخي، وی مونږه خو ساینس نه لیدې، تا نه خو سړی جوړ نه که خو که ښځه یې نو 1400 کاله مخکې هم ښځه وې، د ښځو کارونه دي وو، اوس هم ښځه یې. مونږ به ساینس هلې منلی وو چې تا نه یې سړی جوړ کړی و که نه، ستا په وجود کې تبدیلي راوستې وه. که ته ځان مړ کې خو دکه ښځه به یې نو. نو ځکه الله فرمایي د سړو غوروالی د ځینې ځایونو کې. والله والله پاک عزیز غالب دی. دا خبره چې کوي خلک ډېر بد ګڼي، زورور پکې ومي، الله وی خیر دې زم زورور یم، پته به لګي که نه. حکیم خاوند د حکمت دی. الطلاق مرتان، طلاق 2 کرته دی. په دې کې خلا بیانې. خلا د طلاق اختیار چې دی دا سړي سره وي. و بعض سړي نکاح نامه کې ولیکي ما ښځې له اختیار ورکړی دی. یله که تا چې ښځې له اختیار ورکړه خو بس دا خو سړي سره خو د ښځې دغه یو علاج دی، نو هغه دې هم هغې له ورکړه، نو هغه ایني ټایم ځان طلاق کولی شي. بیا په نکاح نامه کې دا دغه لیکلي ښه چې خاوند د طلاق اختیار ښځې له ورکي او که نه، هلته چې ته ها ونه لیکئ. بعض خلک لیکي شرط پکې کېږي بغیر د هغې نه یې مني نه، خو که هغې کې تا ولیکل نو په تا اجازت ورکړه، نو ستا ښځه ایني ټایم ستا نه ځان طلاق کولی شي، ځکه تا وله اختیار ورکړه که نه. او چې اختیار تا سره وي نو بیا ستا خو خره. الطلاق مرتان، طلاق 2 کرته دی. او اثنتان یو نه وي، اشاره پکې دې طرح چې سنت طریقه داره چې طلاق په یو ځای مه ورکوه. که خامخا ښځې له طلاق ورکې نو یو طهر کې وله ورکه، نو چې حیض راشي بیا پاکه شي نو بل کې وله ورکه. د دې لپاره کېدی شي ستاسو حالات سم شي. فامساکم بمعروف، نو یا ایثارون لپخه طریقه، او تسریح باحسان، یا رخصتون لپخه طریقه. تاسو سماوئ که نه 2 ځله اختیار د خاوند سره، مرتان، دینه سیوا نشته. ولا یحل لکم، او دا یې ولې ووایي په جاهلیت کې به سړي ښځه طلاق کړه، نو چې د هغې عدت به رانږدې شه نو بیا به ورته رجوع وکړه، نو بیا به یې طلاق کړه، نو بیا به یې رجوع وکړه. نو شماره به نه وه که 100 پیرې به وه که 200، وی به نه د ښځه کوم او نه د بل ته پرېږدم. الله وی دا راته چا ویلي دي
بس دا قانون ختم. خاوند سره صرف پټول جون کې 2 پیره اختیار دی چې په 2 پیره د طلاق ورکو او په دریم د رخلین اوتل نو بس دا ستا خزانه را په دې ستا اوس هیڅ حکم نه چلیږي. وګوره زنانه سره الله کړی دی کنه قرآن او موږ د دې سره کړو. ولا يحل لكم او ندی جائز تاسو لا ان تاخذوا خاوندانو چې واخلې مما دا غسنا اتیتموهن چې تاسو دی له ورکړي په مہر کې شی انسسیدا مہر بتنا له ګورې طلاق نه پسو الا ان يخافا مگر دا که یریدل دواړه خزا او خاوند الله یقیما حدود الله دا چې قائم بهونه ساتي پولی دا الله. نو فین خفتم کتاسو یریده اے مشرانو الله یقیما حدود الله چې دی دواړه قائم نه ساتي پولی دا الله هر وخت جنگ جګړی فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې دواړو خزا خاوند باندې فیما باغس کې افتدت چې بدله کې ورکی دا خزا به یا غیلرا. ځنه وخت د خزه خاوند کور نه جوړیږي او خاوند طلاقوم نه ورکی نو اخذوي چې دې په سر ځاکیږي زول ورکوم هماره طلاق کی دې ته خلع وی خلع چې خزه مطالبه وکي. لہذا د خاوند فخره چې هغه سم مطالبه وکي نو خزه هغه پوره کی. ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه دا هغه بیبي ام جمیل نبی علیہ السلام ته وی زما د سره طبیعت نه لګي داغه په مخ داسې صدانې داغه وونتهونو باز خزګو طبیعت بس نه لګي اخو سیدا ساده خلکو صفا خبره وکړه چې زما خاوند او چونکی زما طبیعت نه لګي نو اسنه د په بارک زمانہ کو تایو شي بیا ورانه الله تفوس کی نو د سو کما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې تا هغه کم باغ په مہر کې درکړره او په هغه مې رضا کو نو ټیک ده هغه وی آو نو هغه صحابي راوغختو وته وی چې تا کم باغ ام جمیل لور کړره په مہر کې هغه تا هغه باغ واپس پری دی خو کته ولا طلاق ورکې هغه وی زول ورکوم بس طلاق ورکو او هغه تخپل باغ واپس میلاو شو. دا مسله وسم ده د خزه خاون کور نه جوړيږي خاون طلاق نه ورکی خزه له پکار د خپل مہر دې معاف کی کبه محرم لګي نه رضا کیږي سنور لالچ دی ول ورکی خاون پکې ګناګار نه دی هغه غستی شي دغه دې ته خلع ویخه او خلع باندې طلاق باین واقع کیږي. هنو تلک حدود الله دا د الله پولی دی فلا تعتدوها دغه نه متیروزه ومن يتعد حدود الله سوق چې پوری وزي د الله د پولنا فاولائک هم الظالمون دا کسان دي ظالمان دي. نو دریم طلاق راغ مغلظه فإن طلقها کطلاق اقرا داخذا پدریم ځلبان دي فلا تحل له غسند حلال رد پاره اس کلا من بعد رسل دینا حتا تر دې پوری تنکها چې دا جماو کی امام صاحب مانکی چې دا یوزې شي زوجن خاون غیره سیوا د بل سرا دې کې د امام شافعی صاحب او امام ابو حنیفه صاحب بیا اختلاف دی په قرو کې هم ډېر سخت اختلاف دی ځکه لفظ قرو چې د امام شافعی صاحب په معنی د طهر دی او امام ابو حنیفه صاحب په معنی د حیض دی او عربی کې ځنې لفظونه داسي چې دواړه معنی یې اپوزیټو حیض امراضی طهر امراضی. نو امامانو اختلاف داسي هغه ته طهر اغستره هغه په خپل ځای دلایل پیش کړي امام ابو حنیفه صاحب ته حیض اغستره هغه په خپل ځای دلایل پیش کړي او دلته کې د دواړو اختلاف راغلی. امام شافعی صاحب وی چې بل سر نکاح کی کافی دی چې هغه ول طلاق ورکي. امام ابو حنیفه صاحب وی تش نکاح نه نکاح به هم کې او هغه بولا ابو سره ملاویږي ومو او داغې نه پس چې هغه ول په خپل خوخه چې طلاق ورکین ولې بدته 15 شرطونه دي دا ول طلاق ورکو عدت به تیری. یو شرط عدت چې تیر شو نو بیا با نکاح کی بل چا سره په خپل خوخه دا نه چې هغه ته وی چې ګورې دی له بیا ته طلاق ورکې ایته ګورې په حدیث کې د کرایې 30 ویلې دی چيله نبی علیہ السلام صحابو ته وی د کرایې چيله لیدلې هغه وی نه بیا سره چې بل خزال علی په شرطونو باندې نو دا به نه کوي. دریم چې هغه وسره میلاو شي د نکاح نه پس. سلورم چې هغه ول طلاق ورکی په خپل خوخه چته سم مسله رااله. پنځم داغه نه عدت پوره شي نو دې 15 شرطونو نه پس بیا کدا خزه خاون نکاح کی نو بیا خیر دی او کدی کې یو شرطم کمی نو دا د خزه کې دی نشي او هغه د خاون کې دی نشي
او خلق کی نو سباله به قیامت کې 18000 اقوام په مخ کو کلیر کیوم بیا به کلیر کیومو چې الله وی چې قران حدیث یو سوي او تاب بل سکړي روز بسکه وضاحت کا وداوي نو ځکه دلته وی چې اوس د دخه کې دی نشي حتا تنکها امام صاحب وی تنکها په معنی د توطئه چې وتی وسروکی جما وسروکی میلاو شي وسرا زوجن غیره خاون بل سرا او تنکها په معنی د وتی راغله ده اوس ما حدیث پیش کو چې حدیث کې راځي اسنعوا كل شيء الا النکاح هیڅ ولا زنانه سره د خاون ارس جایز دي سیوا د جماعه نو نکاح په معنی د جماعه نه حدیث کې امام صاحب سره دا دلیل له فین طلقها کچره طلاق اقردا د دویم خاوند او عدت تیر کو نو فلا جناح علیهما نشته گناہ په دې مخ کې خاوند او په دې خزه ان یتراجع کدی یو بل تو واپس کیږي بیا خزه خاوند جوړیږي ان ظننا کوس د دوالو دا یقین او یقیما حدود الله چې قائم به وساتي پولی د الله کله کله خزه خاوند یو بل سره جون نه تیری او چې کله طلاق وشي جدا شي نو دیم بیا ګوت مروړي یره خزه و گزاره را سره کوله خو بس زما دماغ کې بډس شوی هغه عام داس دی چې تپیخ شي یره خخاون مې خو بس ما صبر نکونو نو بیا یو بل پس ارمانونه کی نو الله وی د خیر د ارمان باندې پوره شي او کده بل خاون پرې خو دی هغه هغه دې نه پرې دي نو بس د ارمان دې بیا نه پوره کیږي نو ځکه صبر پکاري ښا خزه خاون له پکار دي چې یو بل سره گزاره کی وتلک حدود الله دا د الله پوری دی یبینها بیانی دا لقوم یعلمون دا کوم د پاره چې پویږي و اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکه خزوتا فبلغنا دلته په معنا قربت ده اقربنا چې نږدې شي اجلهن نیټه د دې لاحظ لا عدت ختم نو قران نږدې شي او سور وزری پکې فامسکوهن نو ایثار کې دی به معروف په طریقہ او سرحوهن یا رخصت کې دی به معروف په طریقہ رجعی کې کنا ولا تمسکوهن مېثار وې دی ضرارند پار د نقصان لتعتدو چې تاسو په دې زیاتې وکې لکه هغه بیا رجوع کړه نو بیا به طلاق کړه بیا رجوع بیا طلاق بیا رجوع بیا طلاق سعود پیره الله وینا نه بس صرف دو پیری دی وسو ومن يفعل ذلك او سوق چې کی دا کار فقط ظلم نفسه نو یقینا ظلم یو په خپل ځان ولا تتخذوا آیات الله منی سید الله آیاتنا حضوان پټو کو یو صحابي د نبی علیہ السلام په وخت کې خزل لدریو نه سیوا طلاقونه ورکړو او نبی علیہ السلام ته پته ولګیدا او غیر اوغخته وی زورو هغه ته وی زلا ژوندې مو تاسو د الله کتاب پورې خندا کوي دا لازم ژوندې ما نو دریو نه سیوا طلاقونه د الله کتاب پورې خندا راخه ځنه خلک په ما په دور طلاق دا ګور ډېر سخت ګناه لري په دې نبی علیہ السلام صحابي ډېر سخت رټلې وو واذکروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمت د الله چې پتا سوې کړه دې تاسو خو جاهلان وې الله د کتاب درکو وما انزل علیکم هغه چې نازلې ک پتا سو قران ول حکمت او سنت د پیغمبر یعظکم به نصیحت کی تاسو ته پدې وتقوا الله د الله نه یریږي پوښه